یو هغه دی یو دلته بسا دی خانه مې خرابه شوه ماستر جی دا سړی خو به بوش شوی نه یا ډېر زبردست دا چې دوی استعمالي وایي خلک ګوره زما کوم کار دی زما ویلا کار دی اکا زوی مې اوس لا ستړی شو ولې هغه دا اوس موږ کللي لا نه دا یې انګور دی پروت دی اکا زوی مې ستړی شو वो गाड़ी जो سکی واست د نوم اضافه درکړه چش ولسینه ها مخته مو بس مخته مو هرسن سړی سره سوای شباب خالص کی خرڅوي دي وامه شباب دا د میلمنو لپاره درولې دي خو میلمانه نه خو میلمانه بیا ستړي شي هاي سک سره بیا ستړي شي نن کوټه شو دی ها چې داروخان ولا هغه بیا د شي علاج ورکوي څه یوازې خراب کړی شاس کوټر دی راکاش کی ما تا پر کوټر زو تی په سراپسی است سروازی هاي هاي تکلیف می در کی یار څه تکلیف دا بیا شي سر تکلیف دا یار چکر دی والا اندر سره ما وکړ چې دا وای یو دینو خزان پیدا اوس نو تقریبا دبل میاس کی زمې شو بس سر شي به کېدو بس نظم ته شروع اب ټاټوي دې اسما جوړ کړ او ته اره ویډیو ته ګورو یار ته مکه زمين چیه دی دا نو په باندې راځي ډېر هغه څه کار واور وسته و ډېر بل کار په ډېر دا و سامدو دا شي څه دا سندت چی شه؟ او بوزه سی آواز جبه راځي آواز سوي دستوري وجه سلا کازي طلع دي بوليس زه نه يم سره زه خو د غرو کلاړې په مایس دا روزي خان اوس مشته کړای را تیاری کوم کړای خو درته موږ سره یو بل استاد هم را سره دی دی بیا ورور استاد مانو استاد جکول دی استاد جکول اوس داګه په خی د لیره کړای سیټ اپ سره برابر و دی کړای تیاری تی راځي څوک زی ازګل حالت بابا تاسو باندې خپل پروا هارته دی راځه بس ما تاسو داوود شاد راځه سوانه تو بره چیز دی تو غټه کړه چاله باندې دا چاله لا ما وسامه خپل مشل برابرو ها په ویلا کې بزانه ولا و ځان په ویلا کې راول هرته خلکو ته مشوره ورکړه وروره داخله په غرو کې نه ګرځي بس ما ودی زو و راځه داوود شاه راځه وزو ارته دغه په سر کې کاری زوبدي دغه ماستر صاحب مودل پنځ دې تیز یې ترخه کوي غواړي آگا دی آگا سره دی د مرچان استاد مرچوره چی ورور یو من مرچوره راځي عزیز پتی وطن وینم تی وطن یاره با تک شیر داله تا ترازه با مجه پا خوراست تبلاد چیر با تبلاد بس مج خاطر راځه لالا راځه یاره ستا په سپانه لیسه هغه زموږ یار دی هغه په
ها مړه دا اوس خپله خو د تګ نه یې نور هم نور پرېږده ته غره له ختئ سې ستا صحت وګوره غر ته ختنګ وګوره یاره داسې اکا زامن دې خدای وته نه ورکړي د ده شان دي بینې ستا رنګه يومين فصلة يومين تلويضة ودرس دا زموږ د اکا زوی دي په برما کې یعنې موږ په کړایي جوړه کړله په خوله چمچ ډېر شوي کې وو نن بیا وګورئ ته څومره ستا ما یار چې نه یې زه تېر کوم ته ورسه یې مشتک ته راځو یاره دغه دی درته اوبه دي بس ما یو منټ یا راکه موږ پرینس درابیو زم بس وار دا اوس شابه تاوده شوه یاره ګوره اوس کومې کیسې چالو دي ما بیا یاره قرآن تو زنالي وراسه یاره بس وراسه یاره وراسه زنالي وراسه ته پوه شوې سپانه دې پوه شول هاي پاڼو ته وګورئ سریا وروستې دي کمره ډېره خوند راځي موټیویشنل سپیکر لاړې یاره موږ دې ډېر به میسوو موټیویشنل سپیکره داود شاه در پرېږدو فارمولا پر وښوم بل ته به ته کم چلو موږ هلته غره له به سیده بیا پسې راسه غوښه ماشه ورسره پرېنځه په کړۍ کې ورسره واچوه بجناز غله زر راسه زر هله راځه راځه هغه غره په سر کې دی اوبه دا دی د خیر هغه شلې له راورسېدلو چې لوړ د غره په سر کې دی ګول وول ځای جوړ شوی دی اوبه کې ولاړ او دلته زما په خیال چې اوس دا د شپانه اوبه پرتې دي دا یې اوبه دي اوبه خو نه شي خالي دی ښه کار والا دی دا تکه توره چینکه ده اوبه دي دا او دغه غرو کې چې د اکا زوی مې څه ټیم وګرځېږي زه هم بلکل فټ پسې څنګه موټیویشنل سپیکر پاته شو خیر پسې رابلې هغه استاد کل پاته کل زه پړ نه سم کوی راځه دغه دی انګور دی څه نه حاله د ځای دی دی خوند کوي دا ځای ستا په چل زورور سین زورور سین خوندور سین دی شا مېلمه تی راسې په دا کې انګور دی دا د انګورو دغه دی چې بیا ګوره شی نسته کې انګور ستا انګور کې وګوره خوا ته ستا انګور راسه اوبه ډېرې دي ته خو راسه چې اوبه والی پوره روان یو راځه نو هلته ګړم جوړ کړی دی درولې دي په پیپو کې نور ځایو لګی کې راځه شی نسته زه په اډین کې ونه شي ډېر بد دی د مار اژدا نه یو ورځ ما وصال نه روان ولو د پټلۍ سره مار مخ ته راته تېر شو وګورئ دی صفا اوبه دي ماشاءالله چیرې انسان نه وي هلته بیا حیوانات کوچنیات دي شی نسته راځه ویره مه کوه ویره چې ونه کنه ښه دا دې د خیره راوختلو ماشاءالله سیند ته تاسو ګورئ دا اوبه دا دې دلته ولاړې دي اوس نو آخري ټیم دی خاص اوبه نه دي را روانې لږ دي کاریز ده دي ودرېدل بیا چیشته او دا بیا نور مخته غرونه دي مخته نو نه سکلی څنګه ځای دی راځه هلته کښېنئ زه دره څنګه ځای دی اکا جان زه ښه دی خو ټیم نه غواړي ته څه کې وایې اکا جان خوندور ختمه شوه موږ به د دې وار دا صفا اوبه را روان دي اوس زما او زما د اکا زامنانو شرط سره ولګېدي تا هلې کوم غره له خېږي لنډ دی هغه غټ غره سر له خېږي دغه اوه دا له خېږه دغه ته څه کې وایې اکا جان اول بس دی مخ لا واخلي زه باید پسته روان یم څه وایې یا لږ مخ تر یا بس راځه په منډه ځو که سلو ځو هغه خپله مرضي ده که په سلو ځې که په سلو کې ځې که په منډه کې ځې هغه د هر غره په سر کې ودرېږي بیا معلومېږي
دا د یو اکا زوی خو کښېنستی دی سټیک یې ستړی شو د موږ سره یې مه معلوموه موږ د غرو کې لاړې یو څنګه غلط خو نه یم دا دی لږ راپاته دی ستړی کله اکا زو ستړی نه شو راځه راځه هلته د غره په سر کې اتڼ هم کړو دا خو نه دی عمان عمان دا دی ښه راځه دی خو لا ناست ورته راولاړ شه اکا زوی مت وبایلې موږ دا دی غرو سر له دا دی خیز زه بیا یې مت وبایل دا دی غر سر لې اوس کېږم ډېر خوند کوي ماشاءالله هله دومره دا دې راوختلمه ډېر سفر لا راته پاته دی هله اکا زو ښه ده خیره بس اوس دا لږ ځای راته پاته دی اکا زوی مې دا دی اوس د منډې مجلس دی منډه کوو په منډه لاره نشته بس اوس د منډې مجلس دی څوک چاپک ورخیز زه به کیمره بنده کړم سیریس مجلس روان دی الحمدلله ما وین که مقابله اکا زوی مې لاندې دی ای الله وی الله وی 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 وینر شولم وین مې کله مقابله بیا به وینه منئ یو هغه دی یو درته بسا دی خانه مې خرابه شوه اکا زوی سره مقابله وین کله څنګه و اکا زوی ډېر ښه خوند یې وکړ خو چې ګوټونه یې پکښو د ده ګوټونه نه وو پکښو زما ګوټونه پکښو نو اوس د غره په سر کې ورته ناست شو اکا زوی مې د افغانستان بدلې لګولې دی الله دې افغانستان شاد آباد لري یو دار ته لاندې ورته ناست دی وایي څه نه درخېږه ما دې مه راخېږه لکه وایي څنګه ښه اوس د خیره بس موږ برته شوه کېږو ډایرکټ اکا زمنان سره به ملاو شو راځه اکا زو اکا زو درځه یاره د غرو وطن ډېر خوند کوي بیا چې یو خو چې ملګري یو په ملګرو کې چې اکا زامنان یا اکا زامنان نو ډېر زیات خوند کوي ولې ګرده یو بل ته سره ماران دوه درې ماران اوس لاندې دي درځه لاره اوس ډېره خطرناکه ده وایي دا خطۍ خصلو شوه کېږو به څنګه ما چې وچ یاره خولاک کړی په سترګو دی نشي وشه کېږه ما هغه ډېرېږم راځه 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 خطرناک لار باندې را شوه کېږو الله دې خیر کړي څرنګه ځای راځه لوی کډی دی اوس دې خدای خیر کړي دی نشي پسې رایلاسې هاي ته ګورې وایي 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 دا ډېر لاندې ډوب ځای دی وایي 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 دا دی هی دا دی دا دی زما د انا نوم دی پکښنیوالي به موږ چا ورته موږ وایي دا دی بس هغه اوس په خوله مې کښېوستلی دی راځه دا تاسو ورته وګورئ دومره لوړ ځای سره راوختلو اکا زوی مې لا لوړ دی زه دا دې دومره راشوه شولم نور سفر ډېر راته ګوري او بل یوه ځان رسولی دی خو موږ وجستلو کړایي به مې انشاءالله تیار یې کړایي به تیار یې هوه داسې سوچ یم د مړ څه په غرو کې وګرځېږي بیا به دغه یې سیله کوه ماته سې ګورې ساره راوستلې دا وخت 4 بجې دي به ګوله اوس بیا وخوره د نس ولی چې نس مې ډېر راشي بیا مزل نسو کوو یا اوس یې کوو نو نس ډک شو بیا به مزل ټیټ کوو صحیح راځه بس بل پسې را روان دی راځه یا هغه بیا هم نیسه بیدار عسکر دی واه اوس په دا یوه ورځ ځان ډنګري خو د خدای غږ خیر راځه
وبچه وبمچنه راځه راځه دې پس راځي شه د خیره دا دی موږ راورسېدلو استاد کل استاد مانول وروره دا دی لګیا دی نن سبا سره لقب استعمالي وای چیز بای استعمالي څوک می استعمال مړه دا دې راځنه خورا څوک می استعمال کی زما کم کار دی زما کم کار لاګ د پاره اوغه د غره سر له وځو زما کار ویلاګینګ دی ستا چیش کار ستا د مشورې ورکو چمچ چلول نه ای کار انو چمچ ای دغه د موټیویشنل سپیکر دی دا خورکې موټیویشنل سپیکر دی وروره موږ عزت ورکو خلکو ته مشورې ورکي ماستر جی دا سړی خو به بوش سوی نه یا ډیر دا چې دی استعمالي وای خلک یا ګور از ما کم کار دی زما ویلاګ کار دی نه زه به ویلاګ جوړوم یا زبردست یا وړه ادا دی لږ نو وخت د ټیم د کابل زه د ټیم د کابل زه دا ویل چې مثالي ګنټه مز مخ ته وای او دا خبره لا وس دا دی کړای په کیږي خاص کوم استاد استاد ما کوم نه ټماټر شان نه دی راچوي ها ور ولګو تاسو ولګو لاګ جوړاوي سبا شپنجيري چې بیا د ګوري دا وس کړای څوک پخې دی پخې ما څه کې دا زه ډیر یې کړای جوړوم او دا دی لکه دا کار برما کې امیش جوړوم دا دی موږ استاد دی غره نه هم خطر خدای قران دی وای ورسته ملاکه نظام وسه ګور دا ور مو سره